सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله د الله فضل له خیر دی. ستا یو دو سواله. اولنی سوال د عیسی علی السلام د مړي د راژوندي کولو په باره کې نو کومه خبره چې تا وکړه دوه صورتونه دی ویله، یو دا چې مړي حقیقتا راژوندي کول دا خو خاصه او صفت د الله دی، داسې خو نشي کېدلی. نو بالکل همدغه خبره ده چې عیسی علیه السلام حقیقتا مړي نشي ژوندي کولی، چې ګنې دا دغه کار دی، ځکه دا مړي ژوندي کول او انسانانو له مرګ ورکول دا د الله رب العالمین خاصه ده. د عیسی علیه السلام مړي راژوندي کول هغه صرف عیسی علیه السلام د هغې پر یو سبب او ذریعه وه چې هغې به یو مړي ته ویل قم باذن الله، الله په حکم پاسه. قرآن کې هم دغه تعبیر دی، واحیي الموتى باذن الله، د الله په حکم باندې. نو دا د الله په حکم باندې دا کار کوي، د الله په اجازه، د الله په حکم هغه ته به کار وسپارلو. نو مطلب دا چې مړی به راژوندی کړو، ده ته نسبت په دې وجه کېدو چې دا کار به ده کوو، نور به د الله رب العالمین په حکم باندې دا کار کېدو. نو حقیقي مړي ژوندي کوونکي هغه الله رب العالمین دی او انسانان وفات کوونکي هم الله رب العالمین دی. نو په دې کې دغه اشکال نشته، بلکې دغه اوله خبره صحیح ده کومه چې تا وکړه. دغه رنګې د دجال په باره کې چې کومه خبره ده، نو دجال په باره کې اول خو مصنوعي باران په حدیث کې نه دی راغلی، دا صرف یو احتمالي ریسرچ دی او معلومات دی چې کېدای شي داسې وشي. حدیثو کې الفاظ داسې دي چې ویأمر السماء فتمطر، اسمان ته به امر وکړي هغه به باران ووري. د اسمان ته امر کول باران به الله وري، لیکن دی به امر کوي. دا د الله امتحان دی چې د یو کافر د لاس نه الله تعالی داسې کارونه کوي، او دا د انسانانو د امتحان دپاره دا کار کوي. صحیح ده.